اذکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل ده. سنن ابي داود را نقل کړی ده. دا هم د خاصو دعاګانو څخه یوه ډیره بهترینه او خاصه دعا ده. په دې دعاو کې خیر او برکت وي، حفاظت وي د انسان د هر قسمه شرور فتنو څخه، او ذکر وي، د الله یادول وي، الله په راضي کېږي. دعا ځان له مخصوص عبادت دی، خاص عبادت دی، اهم عبادت دی، د عباداتو مغز دی. مغز الدعاء هو المخ العبادت. نو دغه دعاګانې موږ تاسو چې کله یې زده کړو چې په خپل ژوند او زندګي کې عملي کړو، سهار دعا انسان وایي، ماښام سي، مازدیګر سي، ډېره خیر او برکت به انسان ترلاسه کړي، ثواب هم د دنیا حفاظت او خیر و برکتونه. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. معناه مطلب او لفظي ترجمه دا د دې دعا چې زه د الله پاک پاکي بیانوم او دغه تعریف کوم. هیڅ یو طاقت او قدرت نسته ما سوا د الله پاک. الله سی وغواړي هغه کیږي، چې الله نه وغواړي هغه نه کیږي. زه په دې پوهېږم چې پر هر څه باندې زما رب خالق الهیزل رب ذوالجلال قادر دی، او د الله علم پر هر څه باندې محیط دی. هر څه د الله په علم کې دی. نه یوه ذره په کائناتو کې شته، نه اسمان، نه ځمکه، نه په دریاب، هېڅ یو دی شی نشته چې د الله په علم کې نه. نو الله پاک دې موږ تاسو ته د ذکر کولو توفیق را نصیب کړي. په ذکر کې یو قسمې دغه دعاوې دي. السلام علیکم.